د جلال آباد ښار دویمه ناحیه کې زوړ ګمرک ترڅنګ له جامع القرآن عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دینی مدرسې څخه 58 زده کوونکي د قرآن کریم له حفظ او ناظري فارغ او د فضیلت لونګۍ ورته وتړل شوې. د مدرسې یو تن استاد قاری عبدالصبور هاشمي وایي په دغو 58 شاګردانو کې 21 حافظان او 20 د قرآن کریم له ناظري فارغ شول. سکال الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ د ناظري په بخش کې 20 شاګردان لرو فارغان او د حفظ په بخش کې موږ تقریبا 21 شاګردان لرو. نو تقریبا ټول 58 شاګردان الحمدلله دا زموږ سره سکال فارغان دي. راتلونکي کال ته به ان شاء الله تجوید می قراءات به می 10 17 اور سره به ان شاء الله د کتابونو بخش هم خلاص وي تر 3 څلورم درجه پورې به ان شاء الله کتابونه وي نقشه جوړه شوې ده. د قرآن کریم له حفظ فارغ شوي زده کوونکي قاری ضیاء الرحمن او قاری سبحان الله وایي قرآن کریم حفظ بشپړ کړ او په راتلونکي کې پلان لري نور دیني او عصري زده کړې هم وکړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې زده کړې وکړي. نن د حفظ بخش څخه فارغ شو او ان شاء الله د کې نور زده کړې هم کوو. د ځوانانو څخه غوښتنه دا ده چې عصري زده کړې هم وکړي ترڅنګ د قرآن حفظ ناظره او دا زده کړې هم کوي ځکه چې عصري زده کړې دنیا ګټه ده او قرآن حفظ ناظره دا چې د آخرت ګټه ده. زه هم نن په جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه په مدرسه کې نن د حفظ څخه فارغ شوی یم او څوک چې دا درسونه نه وای او زه هغونه ډېر هیله کوم چې دا دیني درسونه او عصري درسونه ته آمادګي ونیسي او دا ځان ته شروع کړي ځکه چې آینده کې ډېر ګټې لري. د دغې مدرسې مشران وایي په دغه دیني مدرسه کې شاوخوا 200 شاګردان د قرآن کریم په حفظ ناظره او نورو زده کړو بوخت دي چې د 15 مدرسینو لخوا د تدریس چارې پر مخ وړل کیږي.